ډیر زیات گیر شوي، ناامیده شوي، او مونږ ویلي چې راځه ولې ناامیده کېږي؟ که ډاکټر جواب درکړی خو الله خو جواب نه درکوي، که خلکو د قرضونو نه منع کړی قرضونه نه درکوي خو الله خو یې دله درکوي. که ستا روزګار خراب شوی خلک در سره روزګار نه کوي، الله دې بېرته په خپلو خپو ودرئ. که مونږ چې مشکل راشي، که بیماری راشي، په ډاکټرانو باندې ځان ستړی کړو. که کاروبار کې گیر شو، په قرضونو باندې ځان ستړی کړو. که بل مشکل راشي، بل بندگانو پسې منډې را منډې شروع. زما محترمو کله داسې شوي دي چې یاره مونږ گیر راغلي، مونږ ډېر زیات گیر شوي، ناامیده شوي، او مونږ ویلي چې راځه ولې ناامیده کېږي؟ که ډاکټر جواب درکړی خو الله خو جواب نه درکوي کنه، که خلکو د قرضونو نه منع کړی قرضونه نه درکوي خو الله خو یې دله درکوي کنه. که ستا روزګار خراب شوی خلک در سره روزګار نه کوي، الله دې بېرته په خپلو خپو ودرئ کنه. کله داسې طلب من کړی دی چې الله ته ملپې اوچتې کړي، الله په دې کور کې دا بیمار پروت دی، ډاکټرانو جواب کړی دی، الله ته روغ کړه. زما محترمو دا دعاګانې په موږ کې ډېر کمی دی، دې ته ډېر غټ کار ویل پکار دي. ډېر مسلمانان وایي دعاګانې کومه نه مې قبلیږي. زما محترمو الله وعده کړې ده دعا خامخا قبلومه، دعا خامخا قبلومه چې د مانه دعا وغواړي. خو د الله د قبلېدو مختلفې طریقې دي. یوه طریقه دا ده چې سړی الله ته ووایي الله دې شي ته مې ضرورت دی دا راکه، الله سبحانه وتعالی ورته هغه ایسته فورا ورکړي. موږ وایو دعا قبوله شوه، دا هم قبلېدل دي. خو بله د دعا د قبلېدو دا طریقه ده، په صحیح مسلم کې حدیث دی، ما ورته کله کله الله ته ووایو یا الله دې فلانکي سیز ته مې حاجت دی، الله ضرورت لرمه، دا مې حاجت دی، الله دا راله راکه، دا راله راکه. الله سبحانه وتعالی په موته یو مصیبت راولي، موږ چې د الله نه هغه څیز وغواړو الله د هغه دعا د برکت هغه مصیبت د موږ نه لري. موږ ته پته ونه لګېږي حالانکې دا مصیبت د موږ نه د څه وجې نه لرې شو؟ د دعا د وجې نه کنه. نو دا هم د دعا قبلېدل دي. دا دعا هم زما او ستا څه شی شوه؟ قبوله شوه. قبوله درېیمه طریقه د دعا د قبلېدو زما محترمو هغه دا ده چې کله کله الله سبحانه وتعالی ستا دا دعا ځان سره محفوظه کړي، په دې باندې الله سبحانه وتعالی مهر ولګوي او د ځان سره یې کېږدي د قیامت په ورځ چې ته به ډېر ضرورت لري، وړې وړې نیکۍ ته به ضرورت لري، حاجت به لري، معمولي نیکۍ به ستا په کار راځي، الله به دا دعا ځان سره محفوظه ساتلي، د قیامت په ورځ به تعالی په دې دعا باندې اجر درکړي. نو دا دعا هم ستا څه شی شوه؟ قبوله شوه. د قیامت په ورځ چې د دې دعاګانو اجر بنده ته میلاو شي، نو دا بنده به دا ارمان کوي چې یا رب العالمینه کاش چې تا ماله په دنیا کې یوه دعا هم نه وې قبوله کړې، بس الله ټولې دې د آخرت ته ساتلې وې، او نن دې د محشر په دې میدان کې چې زه ستا مخې ته ولاړ یم د هغه ټولو دعاګانو اجر دې وس را کړی وې، زما به په کار راغلی. نو د دې وجه نه زما محترمو د الله وعده ده زه دعاګانې قبلومه. خو کله کله الله سبحانه وتعالی زر قبوله کړي، ماخصوصا له دعا وکړي سحر الله هغه کار وکړي، او کله کله الله سبحانه وتعالی په دې دعا کې تاخیر راولي. تاخیر الله ستا ایمان معلوموي، الله ستا تقوا معلوموي، الله ستا اخلاص معلوموي، الله ستا هغه مینه محبت چې د الله سره دی هغه معلوموي. کله کله الله سبحانه وتعالی دا دعاګانې لیټ کی لیټ